د قیامت په ورځ باندې به په دې خلکو باندې دا سختي ډېره زیاته شي. خلک به دومره تنګ شي چې هغوی به اخره کې دا درخواست وکړي وایي موږ دې ټول دوزخ ته لاړ شو لیکن الله دې اوس موږ سره حساب کتاب شروع کړي. ځکه چې د قبر نه کله راپاسې نو دوی بربر لغړ ولاړي، نه خوراک نه څښاک هر څه، دوی باندې به دا حالات ډېر زیات سخت دي. نو دا به دومره سختي تر دې پورې د قیامت سختي رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایي فاذا جاءت الصاخه، کله چې د قیامت هغه لویه هنګنامه او د قیامت هغه لوی خبر راشي نو دا به دومره خطرناک او دومره سخت خبر وي. د هغې حالاتو تذکره رب العالمین په خپله فرمایي چې دومره سخته به یوم یفر المرء من اخیه، په دغه ورځ باندې به رور د رور نه تښتي، و امه و ابیه، او بچی به د خپل مور پلار نه تښتي، و صاحبته و بنیه، او د خاوند به د خپل ښځې نه تښتي، او د مور او پلار به د خپلو بچو نه تښتي. دومره به خطرناک منظري او تحته به د تښتېدلو وجه به دی چې چېرته نیکي رانه ونه غواړي. یو پلار به هغه به د قیامت په ورځ باندې خپل بچي ته وایي بچي وایي ما حرام حلال نه ده ګټلې، تا له مې راوړې ده. بچي ما په ځان باندې تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي، بچي تا له مې راوړې دي. پلار دا بچي به د دې پلار ډېر زبردست تعریف وکړي. دا پلار به ورته وایي بچي وایي ستا دپاره ما دونه سختۍ برداشت کړي دي، د ستا پرورش ما کړی دی. بچي نن ما ته د یوې نیکۍ ضرورت دی، بچي یوه نیکي مې پکار ده. دا بچی ورته وایي بابا خفه نه شي، زما سره خپل حساب کتاب نه دی شوی، زه په خپلو خولو کې ډوب یم چې یاره زه به جنتي یم که زه به دوزخي یم، ما سره خپل حساب کتاب نه دی شوی. نو بابا زه تاله نیکي نشم درکولی. دومره خطرناک منظر دی چې انبیای کرام به هغوی به هم وایي نفسي نفسي نفسي، الله ما ته خیر کړي ما ته خیر کړي. لیکن د مسلمانانو پیغمبر زار شمتنه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به څه وایي امتی امتی، الله زما امت ته خیر کړي، الله زما امت ته خیر کړي. داسې شفیق مهربانه پیغمبر بهر کې دومره سختي وي چې د خلکو به د سختۍ نه ډېر زیات تنګ شي. د هغې په باره کې بیا هم بعضې کسان داسې دي چې هغه به د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د سوري د لاندې به وي. اوه قسمه خلک دي او دا د بخاري شریف حدیث دی. دا چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی او فرمایي وایي اوه قسمه خلک هغه دي چې هغه به د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د سوري د لاندې وي. په دې اوه قسمه خلکو کې یو عادل باچا دی، هغه باچا چې هغه د عدل او د انصاف حکومت کوي. کم باچا چې د عدل او د انصاف حکومت کوي دا باچا به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري د لاندې وي. او بل نمبر هغه انسان دی چې هغه په ځوانۍ کې د الله جل جلاله عبادت کوي. هغه ځوان چې په ځوانۍ کې د الله جل جلاله عبادت کوي نو دا قسم د الله جل جلاله د عرش د سوري د لاندې وي. او بل هغه یو کس دی چې هغه زړه د جماعتونو سره تړلی وي، یعنی د انسان 5 وخته منځونه کوي او د هغې د صفایۍ او د هغې د ضروریاتو خیال ساتي، نو دا کس به هم د قیامت په ورځ باندې د الله جل جلاله د عرش د سوري د لاندې وي. او بل پکې هغه یو کس دی چې هغه په تنهایۍ کې د الله جل جلاله ذکر وکړي او د دې انسان د سترګو نه اوښکې وبهیږي. کوم انسان چې تنهایۍ کې د الله جل جلاله ذکر وکړو او د دې انسان د سترګو نه اوښکې وبهېدې، د انسان خدا د الله د یاري نه، نو د انسان د قیامت په ورځ به د الله جل جلاله د عرش د سوري د لاندې وي. بل هغه دوه کسان چې خالص د الله د چې د رضا دپاره د یو بل سره ملاویږي، دا کسان هم د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د سوري د لاندې وي. د ابوداود شریف یو حدیث دی کله چې دو مسلمانان په خپل منځ کې یو ځای شي او دا مسلمانان په خیر وکړي
دوی لا جدا شوي هم نه چې رب العالمین د دې دواړو مغفرت کړی وي. دا څومره خوشنصیبي ده. باید چې دا ټول اختلافات ختم کړو او د نیکو اعمالو طرف ته موږ توجه وکړو. ډېر لوی سعادت خبره ده. بل هغه انسان دی چې هغه د یو شریف خاندان والا ښځه د خپل ځان طرف ته متوجه کړي چې راشه او ورته وایي چې راشه ما سره دغه وکړه بدعملي وکړه او دی ورته وایي نه زه د الله نه یریږم. خالص د الله د رضا دپاره د الله د یرې نه دغه ناروا کار پرېږدي. دا کسب هم د قیامت په ورځ باندې د الله جل جلاله د عرش د سوري د لاندې به او بل هغه انسان دی چې هغه داسې پټه صدقه ورکړي چې د اګس لاس ته نه هم خبر نشي چې د ښي لاس داسې صدقه کړل. نو دا اووه قسمه هلکه دي. یاره د ټولو بهترینه صدقه خو هغه ده چې پټ جیب ته لاس واچې او چې سور ووتل نو بس هغه وله ورکه او لاس کې ورته مه ورکوه، ورته جیب کې واچوه چې هغې هم څه نه کړي او دا هم ورته مه وایه چې ما ته دعا وکړه. دا خو تا د دعا دپاره بیا ورکړه، د الله رضا دپاره خو دې ور نه کړه. نه به دعا دپاره ورکړې او نه به د پټو دپاره ورکړې. هسې نه چې د شپېتو والا چې دی غوړي واخله بیا وایي چې یاره الله شا یو پټو رالوباسه چې ما صدقه وکړه. نه، دا تا د بنده دپاره وکړه، الله دپاره نه ده کړې. دا صدقې ته بیا ضرورت نشته. خالص د الله د رضا دپاره کم انسان صدقه وکړي نو دا صدقې والا کسب هم د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د سوري د لاندې وي. نو په دې کسانو کې یو هغه انسان هم دی چې هغه په تنهایۍ کې د الله جل جلاله ذکر وکړي او د ده د سترګو نه اوښکې وبهیږي. دا خبر یاد ساتئ، دوه قسمه سترګې دي چې په هغې باندې د دوزخ اور حرام دی. یوه د مجاهد هغه سترګه ده چې کم په میدان جهاد په میدان جنگ کې د کافر د ملک او د قوم او د دین په دفاع کې ویښه پاتې شوي. او دویم نمبر هغه سترګه ده کومې سترګې چې د الله د یرې نه جړلي، کومې سترګې چې د الله جل جلاله د یرې نه وجړل، په دې سترګې باندې د دوزخ اور حرام دی. نو باید موږ په خپلو ګناهونو باندې رب العالمین ته وجاړو، جړاګانې بریادونه وکړو. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل وایي د الله د یر نه وجاړې او که جړا نه درځي ځان له په زور باندې جړا راولې، یعنې هسې د جړا شکل خو ځان له ساز کې، ځکه دوزخیان به دومره وجاړي د اوښکې به د هغوی په دې اننګو داسې روانې لکه څنګه چې په لښتي کې اوبه روانې، تر دې چې د کسانو اوښکې به ختمې شي د سترګو نه به وینې روانې شي او دونه وینې به د سترګو نه لاړې شي که په هغه کې کښتۍ کېښودې شي کښتۍ به هم روانه شي، دا سترګې به زخمي شي. خو دا جړا فریاد به هلته فایده نه ورکوي. د جړا او د فریاد ځای صرف دنیا ده. په دې دنیا کې الله ته وجاړه، په دې دنیا کې الله د خپل ځان راضي که.